ملګرو افسر افغان یو ټپه کړې ده. د ټپې نه پس خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې آیا په دې کې ګستاخي شوې ده. نو ټپه کومه یوه ده د ټول نه مخکې راځئ هغه واورئ. نه مسلمانه ټپه خو ماته نه راځي، ماته ووایه دا ټپې به تا نه واورو. بس مسلمانه ټپه دا ده چې پیغمبر پاک ته به حل وایم ستا امتي دی زه یې ډېر تنګ کړی یم. داسې ټپه پکار ده تاله درځي. رسول الله په باغ ګډېږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. زه اوس مې فتح درکړه اوس ووایه حاله اوس هم نه راځي. خیر دی ته اله وړې یو کافره ټپه وکړه. استغفرالله. نه بس دپاره موږ نه ټپه تاسو واورېده. په دې باندې یو کس کمنټس کړي دي، هغه لیکلي دي وایي لعنت دې وي په داسې کلتور او په پښتو، او زه حیران یم هغه خلکو ته چې کم خلک تا پروموټ کوي. ما په پښتو ژبه کې د چا نه کاپیره او مسلمانه ټپه نه وه اورېدلې، او بیا چې پکې تا کومه مسلمانه ټپه کړې. زه خو زیات نه پوهېږم خو زما د ذهن مطابق سراسر د اسلام او د پښتو ژبې خلاف ده. خو ته اسلام او پښتو نه څه خبر یې؟ ته خو صرف فالوورز او ویورز دپاره هر څه کوي. خو د پیښور د پروګرام هغه ویډیو پوره شیر کا. دغه ویډیو تاسو وکته کوم افسر افغان په هغې کې یو ټپه کړې ده. د ټپې کې داسې کم الفاظ چې استعمال شوي دي هغه تاسو واورېده. بیا خلک چې کوم دي هغه پې کم کمنټسونه کړي نو ټولو پکې دغه ویل دي چې آیا تا ګستاخي وکړه او دا دې وکړه او دا دې وکړه. نو د افسر افغان په هغې باره کې کم وضاحتي کمنټس چې راغلی دی نو هغه هم زه تاسو ته ویم. افسر افغان د دې په جواب کې وایي ګډېده پښتو کې دننه کېدو ته یا ورننوتو ته وایي. مطلب دا چې پیغمبر پاک چې کله باغ ته دننه کېږي نو ګلان تې هم شرمېږي. د هغوی شخصیت دومره لوی دی. یعنی افسر افغان چې کوم د دې تشریح او واضحه کړې وه نو هغه هم تاسو واورېده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دونه یو عالیشان کم د هغې شخصیت و چې هغه به کله هم داسې باغ ته ننوه کېدو نو د هغه نه به ګلان هم شرمېده. داسې مطلب هغې ته اغستی دی. خو په سوشل میډیا خلک راپاڅېدلي دي او په افسر افغان باندې د کوپر پیتوي شروع کړي چې آیا دا کاپیر شو او دا شو او دې دا ټپه داسې وکړه او داسې وکړه. نو داسې نه دي کول پکار. که موږ وګورو افسر افغان هغه یو پوهه انسان دی، هغه په دې هر څه باندې هغه ډېر ښه پوهېږي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کول د افسر افغان په هکله چې کم خلک کمې خبرې کولې نو هغو کوم حقیقت چې و تاسو سره بیان کو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.